الرحمن الرحیم نننۍ چې زمونږ کوم موضوع ده هغه د ډیولپمنټل الټریشن ده. په ډیولپمنټل الټریشن کې به موږ د مالفارمیشن اف ټیث په دې باندې به خبرې کوو چې یا د غاښونو تکمیلي المالیګانې دا چې کوم دی هغه په دریو ګروپو باندې ویشل شوی دی. په دې کې چې موږ سره کوم اول د دې کوم طبقه بندي شوې ده، په اول سر کې چې موږ سره دی هغه د سایز له نظر دی. مطلب غاښونه کېدای شي څه کوچني اوسي، څه غټ غاښونه اوسي. نو په دې باندې به خبرې کوو د کوم د دې سایز چې دی بل موږ سره چې کوم دی هغه نمبرینګ دی یا د تعداد له نظره. نارمل چې کوم غاښونه دي هغه 32 غاښونه دي، کېدای شي دا د 32 غاښونو نه زیات اوسي یا د 32 غاښونو څخه کم اوسي. بل چې کوم دی موږ سره هغه شیپ دی، د شکل له نظره کېدای شي دا څه غاښونه څه غټ اوسي او څه واړه اوسي. اوس راځو د سایز له نظره چې په غاښونو کې کوم ګډوډي منځته راځي. کېدای شي چې دا غاښونه یا کوچني اوسي یا غټ اوسي د نورمال اندازې نه. راځو د سایز له نظره په دې باندې خبرې کوو چې په دې کې کوم تغییرات منځته راځي. وایي سایز له نظره چې دی دا په دوو ګروپونو باندې ویشل شوی یا په کومه طبقه بندي چې شوې ده هغه په دوو ډولونو سره شوې ده چې په دې کې اول هغه د مایکروډنشیا ده. په دې کې چې اول کوم دی هغه موږ سره مایکروډنشیا ده او دویم چې کوم دی هغه موږ سره ماکروډنشیا ده. مایکرو په معنا وړوکی او ډنشیا په معنا غاښ. مطلب دا چې کوم نارمل غاښ چې دی هغه د خپلې اندازې نه وړوکی اوسي او دویم چې کوم دی هغه ماکروډنشیا ده. ماکرو په معنا غټ او ډنشیا په معنا غاښ. د نورمال غاښ کوم شیپ چې دی د هغې نه به دا غټ اوسي، لکه کوم نارمل غاښونه چې دي هغه به دا چې کوم دي دا به لږ د نارمل غاښونو نه غټ اوسي. د سایز له نظره موږ چې خبرې وکړې چې دا په دوو ګروپونو باندې ویشل شوې ده چې په هغې کې یو مایکروډنشیا ده او بل چې کوم دی هغه ماکروډنشیا ده. بیا مایکروډنشیا چې ده دا په درې ډوله باندې ده موږ سره. په دې کې اول چې کوم دی هغه ټرو جنرالایز مایکروډنشیا ده. دویم چې کوم دی هغه ریلیټیو جنرالایز مایکروډنشیا ده او دریم چې کوم دی د دې هغه لوکلایز مایکروډنشیا ده. په دې دریوانو باندې خبرې کوو چې ټرو جنرالایز مایکروډنشیا څه ته وایي، ریلیټیو جنرالایز مایکروډنشیا څه ته وایي او لوکلایز مایکروډنشیا څه ته وایي. مایکروډنشیا چې کوم درې ډولونه دي په هغې کې اول چې موږ سره کوم دی هغه ټرو جنرالایز مایکروډنشیا ده چې ټرو جنرالایز مایکروډنشیا څه ته وایي. په ټرو جنرالایز مایکروډنشیا چې کوم دا وایي په خوله کې کوم موجود هغه غاښونه دي، مطلب په خوله کې به ټول غاښونه موجود وي په نارمل اندازې سره او په دې چې کوم دی وایي دی په شکل کې کوم چې دا به کوچني وي، لکه د نارمل اندازه چې کوم ده د هغې نه به دا واړه اوسي او دا چې د څه د وجې نه منځته راځي دا د پیچونټي ډوارفیزم، مطلب دا یو ډاون سینډروم دی، د دې له وجې نه دا منځته راځي. پیچونټي ډوارفیزم باندې به هم خبرې کوو چې دا پیچونټي ډوارفیزم څه ته وایي او په کومو نور کوم داسې حالات په انسان په بدن کې منځته راوړي چې هغه د دې له وجې نه انسان مطلب هغه برخه کوچني پاتې کېږي یا وړه پاتې کېږي. پیچونټي ډوارفیزم دا هم ډاون سینډروم دی، دا چې کله مطلب په انسان په وجود کې یو ګلینډ دی دا چې هغه کله د
د خپل نارمل اندازې نه کم افراز شي، نو دې له وجې نه په انسان په بدن کې په مختلفو برخو کې کوچنیواله منځته راځي. نو په دې اساس په غاښونو کې هم چې کله دا پیچورټي ډوارفیزم کم افراز شي، د دې له وجې نه په غاښونو کې هم غاښونه کوچني پاتې کېږي، مطلب د خپل نارمل سایز نه دا واړه پاتې کېږي.